هم دی شکرې هم نبات دی خو کوای که نه دستا خبرې لکه شات دی خو کوای که نه زما نظر که ګستاخي کړې وي ولې چوپ یې د تا چې کوم کوم شکایات دی خو کوای که نه ملا ستا کار دی د تعویز حال مه پوښته له امان بس دا که عشق دی که جنات دی خو کوای که نه که اجازت وي د یو توري درنه سوال کومه که اجازت وي د یو توري درنه سوال کومه ډېرې مودې نه مې سنبال دی خفه کېږي خو نه ستا په لیدو مې درد زیاتېږي په ایمان ووایه ستا په لیدو مې درد زیاتېږي په ایمان ووایه ستا په جمال کې کوم کمال دی خفه کېږي خو نه او سلامونه ملګرو نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ زه یم عاطف سهیل په دغه هیله په دغه تمه چې تاسو به ټول روغ جوړ او د ژوند په شیبو کې به وئ قدرمنو ډېرې مودې وشوې زموږ د پروګرام چې نه مو راجو کړی او انسان ډېرې مجبورۍ او ډېرې بېوسۍ وي او ملګرو هم مصروفیات زیات وي او نن موږ پروګرام جوړ کو د امان الله امان صاحب سره او په ټوله مخکې امان الله امان صاحب ستاسو ته موږ په دې پروګرام کې ډېر هرکلی او ډېره مینه وایو مننه عاطف سهیل صاحب زه ستاسو د چینل شکریا ادا کوم او هغې نه وروستو د لرو بر پښتنو مشرانو کشرانو همزولو ته زه د خپل طرف نه نیکې هیلې احترامات او سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یي مننه امان صاحب او ژوند مو څنګه تېرېږي ژوند بس ښه دی خو تېرېږي په هلو ځلو کې وخت داسې دی چې تیز شوی دی حالات هم تیز شوي دي او د انټرنیټ دور دی بس خو تېرېږي مصروفیات دي د ورځې او د شپې پاته نه لګي تېرېږي بس ښه تېرېږي زبردست خوشحاله یو انشاءالله او مننه امان صاحب که تاسو دغه کتونکو سره لنډه شان پېژندګلو وکړئ نو دا به ډېره خبره زما نوم امان الله دی او تخلص نوم مې د شاعرۍ نوم امان دی امان الله امان زه په 1978 کې په پاینداخیل کلي کې د خان ملوک خان په کور کې زیږېدلی یم زما د پلار نوم خان ملوک خان دی او د زیلابنو او تحصیل ډومیل سره مرخاته طرف ته زمونږ کلی دی چې پاینداخیل ورته وایي د زیلابنو تحصیل ډومیل سره زما تعلق دی مننه امان صاحب بس پوښتنې به هم کوو او کلمونه به هم شریکوو کتونکو سره تاسو اول لږ کلم راته شریکوئ خپل هغې نه پس به بیا راوړو زه غزل نه مخکې یو دوه شعرونه وایم جی ارشاد چې دا څوک دی خرڅوي یې چې په توره نیمه شپه دا څوک دی خرڅوي یې چې په توره نیمه شپه راځي زمونږ چم ته د ګلونو سوداګر په یو نظر کې زړونه له ګوګل اوړي امانه رښتیا دی د دې ښار ښکلي د زړونو سوداګر یو ځل بیا ووایه دغه شعر په یو نظر کې زړونه له ګوګل اوړي امانه رښتیا دی د دې ښار ښکلي د زړونو سوداګر اوس یو غزل درته وړاندې کوم ارشاد هم دی شکرې هم نبات دی خو کوای که نه هم دی شکرې هم نبات دی خو کوای که نه دستا خبرې لکه شات دی خو کوای که نه ناز او عادات د ما کله له ستم ویلی ناز او عادات دی ناز او عادات د ما کله له ستم ویلی دا خو د مینې روایات دی خو کوای که نه زما نظر که ګستاخي کړې وي ولې چوپ یې زما نظر که ګستاخي کړې وي ولې چوپ یې د تا چې کوم کوم شکایات دی خو کوای که نه زما نظر که ګستاخي کړې وي ولې چوپ یې د تا چې کوم کوم شکایات دی خو کوای که نه په ما کې قوت برداشت او ستا کې زور د ستم په ما کې قوت برداشت او ستا کې زور د ستم بس دی چې څرنګه حالات دي خو کوای که نه ملا ستا کار دی د تعویز حال مه پوښته له امان ملا ستا کار دی د تعویز حال مه پوښته له امان بس دا که عشق دی که جنات دی خو کوای که نه یو ځل بیا ملا ستا کار دی د تعویز حال مه پوښته له امان بس دا که عشق دی که جنات دی خو کوای که نه ډېر ښه
او امان صاحب کا دا راته ووایي چې تاسو د شاعرۍ طرف ته او څنګه میل شوی څنګه راغلی؟ زه خو دا ویلی شم چې لکه شاعري دا یو فطرتي کار دی، دا په کوشش نه کیږي، نه په زور کیږي او نه په پیسو اخیسته کیږي. یعنې ډېر خلک داسې شته چې هغه خواهش لري خو نه شي کولی، ډېر شوق دی ورسره. خو شاعر یو فطرت وي، پیدایشي وي، و هغې نه بعده د شاعر تعلق زیات تر د ماحول سره وي، د ماحول د چاپېرچل نه متاثر کیږي او د هغې نه اثر اخلي. بیا بله خبره دا ده چې شاعر مینه ناک وي، هغه مینه کوي، مینه ویشي او خلکو ته د مینې خبرې کوي. نو دا ټول حسن پرست هم وي، لکه شاعر خامخا دا کیدی نه شي چې هغه حسن پرست نه وي، حسن ښه تعلق ورسره لري. خو نو دا ټول شیان چې سره په یو ځای کې، نو هغې نه بیا شاعر خپل اثر اخلي او شاعري هم کوي او شعر جوړوي، غزل جوړوي، بیا خلکو ته وړاندې کوي. او امان صاحب ډېر ښه معلومات تاسو موږ ته راکړل، بل کالم ته به راځو. مننه. د یو غزل دی، دا زه د عاطف سهیل صاحب په فرمایش باندې وایم خصوصي، چې دا چې په سر دی هر الزام اخلم، دا چې په سر دی هر الزام اخلم، خوند په آغاز کې لا انجام اخلم. دا چې ټپې د محبت وایم، دا چې ټپې د محبت وایم، دا چې ټپې د محبت وایم، دا د نفرت نه انتقام اخلم. راشه د مینې احترام وګوره، راشه د مینې احترام وګوره، راشه د مینې احترام وګوره، اول بسمل کړم بیا د نام اخلم. زاهد خیر دی بیا توبه وباسو، زاهد خیر دی، زاهد خیر دی بیا توبه وباسو، د بیګانې اخري جام اخلم. یو ځل بیا دغه شعر، زاهد خیر دی بیا توبه وباسو، د بیګانې اخري جام اخلم. در نزدیکېږم څه به وایې خو نه، در نزدیکېږم څه به وایې خو نه، بس یو وړوکې غوندې ګام اخلم. یو ځل بیا دغه شعر، در نزدیکېږم څه به وایې خو نه، بس یو وړوکې غوندې ګام اخلم. او امانه نن یو ویلی چاته، امانه نن یو ویلی چاته، نه دعا نه سلام اخلم. او امانه نن یو ویلی چاته، نه دعا نه سلام اخلم. او ډېر خوندور. مننه. او امان صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې یو شاعر د معاشرې په پرمختګ کې څه کردار لوبولی شي، څه کردار ادا کولی شي؟ لکه زه خو دا ویلی هم شم چې که په مشاعره کې کوم سترګور خلک دي، نو هغه شاعران دي چې هغه د معاشرې ته هر قسم په هر اړخ باندې خبرې هم کړې دي او په هر اړخ یې لار ښودنه هم ورته کړې ده. داسې یو لار یا داسې یو اړخ یې نه دی پرېښی چې شاعر هغه ښودلی نه دی، معاشرې ته وړاندې کړی نه دی. نو شاعر که زه دا ووایم چې د معاشرې سترګې دي، نو بده به نه وي، ځکه چې شاعر به شاعر ته او شاعر هغه څه مخصوصوي چې بل چاته عام سړي ته هغه نه مخصوصیږي. نو شاعر ډېر ژور وي، هغه احساس لري، هغه هر څه مخصوصوي او معاشرې ته وړاندې کوي. نو زه دا ویلی شم چې شاعر د زمانې یا د حالاتو سترګې دي. بالکل جی. او تاسو د غزل سره سره چېرته نظم هم لیکلی که نظم باندې مو کار هم دی کړی؟ او د غزل سره ما نظم هم لیکلی دی چې په هغې کې زمونږ د وزیر ادبي جرګې تذکره کتاب چاپ دی، په هغې کې زما 2 نظمونه چاپ شوي دي. تاسو یې کتلی شئ، ملګري یې کتلی شي. او د وزیر ادبي جرګې تذکره کتاب چې دی په هغې کې ډېر ښه شاعران دي، ملګري یې کتلی شي. نو ما د غزل سره په نظم باندې هم طبع ازمایي کړې ده، خو ډېره توجه مې غزل ته ورکړې ده، توجه مې نظم ته دومره زیاته نه ده ورکړې. صحیح، مننه. او نور به سره سره شریکوي؟ یو وړوکې غوندې غزل در سره شریکوم چې دا ستا
د مینې له درد ستا د عشق کیسې له درده د ستا د مینې له درد ستا د عشق کیسې له درده نه راته خوب راځي د ورځې او نه شپې له درده زبردست بیا مې د ټوله شپه یادونو سره لوبې کړې بیا مې د ټوله شپه یادونو سره لوبې کړې بیا مې د ټوله شپه یادونو سره لوبې کړې سترګې خوږېږي مې نن څه خوږې خوږې له درده زبردست دا یارانې خو دا بایده وي چې یو بل له ورځي دا یارانې خو دا بایده وي چې یو بل له ورځي راشه لږ پام مې کړه غلط یو څو لمحې له درده یو ځل بیا دغه شی مننه دا یارانې خو دا بایده وي چې یو بل له ورځي راشه لږ پام مې کړه غلط یو څو لمحې له درده جانانه ستا امان اوس هغه امان پاتې نه دی جانانه ستا امان اوس هغه امان پاتې نه دی تل یې چې ویلې ستا د مینې ترانې له درده ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو امان صاحب مننه که تاسو دا راته ووایئ د خپلې مطالعې تر مخه د پښتونخوا د کومو شاعران د تاسو ډېر مطمئن یې زه خو دا ویلی شم چې لکه پښتونخوا ډېر ښه شاعران زیږولي دي دې خاورې ته ورکړي دي او ډېر زمونږ نه مخکې زمونږ په مشرانو نه په سوونو کالو مخکې ښه شاعران تېر شوي دي که زه دا ووایم چې رحمان بابا خوشحال بابا داسې نور شاعران په هغې کې کاظم شدا شو حمید بابا علي خان بابا بیا هغې نه وروستو حمزه بابا خاطر افریدی لکه ډېر که زه نومونه درته اخلم نو هفته به تېره شي خو د هغې نومونه به ختم نه شي خو په اوسانیو شاعرانو کې لکه افګار بغواري صاحب چې اوس وفات شوی دی څو میاشتې مخکې تقریبا هغې نه بعده د مروتو د سیمې یو ډېر ښکلی ښه دروند شخصیت شاعر پروفیسر رحمت الله درد صاحب چې هغه هم وفات شوی دی نو داسې خو ډېر دي خو زه معافي غواړم چې ملګري خفا نه شي زما نه که نه په نام اخیستو باندې د ټولو نومونه نه شم اخیستی خو زما چې کوم استاد دی مجبور سرحدي نو د هغه شاعري ماته ډېر خوند راکوي او هغې نه زه ډېر متاثره یم مننه او آخري کلام درنه اورو بیا به پروګرام سر ته رسوم آخري کلام غزل نه مخکې دوه درې څلور شعرونه دي چې غلط به نه وایم مجال دی خفه کېږي خو نه زما څه خیال دی ستا څه خیال دی خفه کېږي خو نه که اجازت وي د یو توري درنه سوال کومه که اجازت وي د یو توري درنه سوال کومه ډېرې مودې نه مې سنبال دی خفه کېږي خو نه ستا په لیدو مې درد زیاتیږي په ایمان ووایه ستا په لیدو مې درد زیاتیږي په ایمان ووایه ستا په جمال کې کوم کمال دی خفه کېږي خو نه امان یې سوال د جواب نه لرمه مه یې کوه امان یې سوال د جواب نه لرمه مه یې کوه ستا په لیمو کې چې کوم سوال دی خفه کېږي خو نه دا یو څو شعرونه نور دي زه له اغیاره هم د مینې نه انکار نه کوم زه له اغیاره هم د مینې نه انکار نه کوم د راز خبره ده اظهار به یې په جار نه کوم او جانانه ستا د انا سوال و ځکه غلی شومه جانانه ستا د انا سوال و ځکه غلی شومه دا چې باڼه مې ورته ټیټ کړل کنی ډار نه کوم ته خو واده د راتلو وکړه خیر دې مه رادرومه ته خو واده د راتلو وکړه خیر دې مه رادرومه داسې خو مه وایه چې زه دې انتظار نه کوم مننه ته خو واده د راتلو وکړه خیر دې مه رادرومه داسې خو مه وایه چې زه دې انتظار نه کوم او هر یو ستم دی ما ګڼلې د ساتم هر یو ستم دی ما ګڼلې د کرم په نامه هر یو ستم دی ما ګڼلې د کرم په نامه زما عادت دی دعاګانې کړم آزار نه کوم زه خو امان یم جانانه ترهګر نه یم زه خو امان یم جانانه ترهګر نه یم زه په جولۍ کې زړونه نغاړم په چا وار نه کوم مننه
ملګرو پروګرام وخت سر ته رسیږي او امان صاحب تاسو په آخر کې د خپل کتونکو ته خپل مینوال ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ اخره چې زه د خپلې ملګري شکریا ادا کوم، خصوصي عاطف سهیل صاحب او هغې نه بعد مو سره ملګری سلطان کشور، شهزاده پریستان صاحب، مظاهر وزیر او نادر وزیر، ټولو ملګرو زه مننه کوم. که دا پیغام ورکول غواړم چې څوک د پښتون خاورې د پښتون قام دپاره امن، خوشحالي، تعلیم راوړي، هغه په ما ښه لګي. او زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې خپله خاوره ته امن راوړئ، سوکالي راوړئ، شعور راوړئ او نور د تشدد نه لاس واخلئ او د عدم تشدد په لار روان شئ. په ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او مننه ملګرو، په مخته پروګرام کې به بیا د نوي شاعر سره معرفي کېږي. د خپلو ملګرو سره موږ ته راکوئ اجازات او د لوی الله په امان.